نوی کال دی دا ونې او دا چمنونه له سره راشنه کیږي، دا ونې له سره ګلان کوي. ځمکه له یوه اوږده ځنډ او له یوې اوږدې شپې وروسته له سره رازرغونېږي. خو ته به څه وخت بدلون کوې؟ ته به څه وخت د بدلون لپاره چمتووالی نیسې؟ په دې ویډیو کې غواړم تاسو ته د نوي کال لپاره د موخو په ټاکلو او همدارنګه د تیر کال په ارزیابي کولو باندې خبرې وکړم. دا چې موږ څرنګه د نوي کال لپاره موخې وټاکو، تیر کال تجربو څخه استفاده وکړو او یو داسې کال مخته ولرو چې په هغې کې موږ خپلو موخو او خپلو هدفونو ته ورسیږو. لکه دغه ونو چې یو ژمی تیر کړلو، پاڼې تویې کړلې او نوې پاڼې وکړلې، ته به هم همداسې په ستونزو کې وې، په مشکلاتو کې به وې، همداسې باید ته نوې پاڼې وکړې او نوی بدلون په ځان کې رامنځته کړې. که وغواړې په خپل ژوند کې او همدارنګه په دغه نوي کال کې بدلون رامنځته کړې، باید دغه کال لپاره ته خپلې موخې وټاکې چې په دغه کال کې باید ته کله کومو موخو ته ورسېږې. که چیرې ته د خپل ژوند لپاره او د دغه کال لپاره موخې ونه ټاکې، د هرې ورځې لپاره یې، د هرې میاشتې لپاره یې او د هرې روبې لپاره یې، ته به هېڅکله هم په دغه کال کې خپلو موخو ته ونه رسېږې. ځکه کله چې د تا هدف او مسیر معلوم نه وي، ته به څرنګه د هغې لپاره برنامه جوړه کړې او ته به څرنګه خپله هره ورځ د هغې لپاره اختصاص کړې. نو لومړنی کار چې تاسو ترسره کوئ دا دی چې تاسو د دغه کال لپاره موخې وټاکئ. خو د موخو ټاکل په دې معنا نه دی چې تاسو به حتما دغه موخو ته رسېږئ. موخو ټاکل په دې معنا دی چې تاسو باید د خپلو موخو لپاره کار ترسره کړئ. که چیرته عمل ورته ونه کړئ، هېڅکله به هم خپلو موخو ته ونه رسېږئ. دویم کار چې تاسو باید ترسره کوئ هغه دا دی چې تاسو د تیر کال موخې چې تاسو ټاکلې وي هغه وارزوئ. تاسو مو تیر کال وارزوئ چې په تیر کال کې تاسو څرنګه وئ. تیر کال مو وګورئ چې تاسو کومې تجربې ترلاسه کړې دي. کله چې تاسو کومې موخې ټاکلې وي، ولې هغې ته ونه رسېدلئ؟ کوم څه د دې لامل شول، کوم کسان د دې لامل شول چې د هغې څخه بیا لرېوالی وکړئ تر څو هغه موخو ته تاسو نه یې رسېدلي. دریم کار چې تاسو باید ترسره کوئ هغه دا دی چې تاسو خپلې موخې چې کله وټاکلې هغه باید تاسو وارزوئ. هره اونۍ، هره میاشت او هره ورځ چې تاسو هغې ته څومره نږدې شوي یئ. که چیرې تاسو یوه موخه ټاکئ چې په دغه کال کې باید زه دغه کار ته ورسېږم، هره ورځ د هغې لپاره اختصاص کړه. د ورځې په پای کې وګوره چې آیا دغه موخې لپاره د کوم کار ترسره کړی دی، یا د اونۍ څخه وروسته، د میاشتې څخه وروسته، د 4 میاشتو څخه وروسته وګوره چې څومره دغه موخې ته تاسو رسېدلي یئ. وخت تېرېږي، دا کال تېرېږي، دا وخت پرواز کوي، خو د دې پرواز پیلوټان تاسو یاستئ چې دا وخت څرنګه تاسو مدیریت کوئ. د فزیک د برخې یو عالم انشتاین وایي چې لیونتوب یعنې دا چې موږ یو کال په تکراري ډول ترسره کوو خو د نویو پایلو تمه لرو. یعنې موږ غواړو چې نوې پایلې ترلاسه کوو خو هغه کار په تکراري ډول ترسره کوو. نو که غواړئ تاسو په نوي کال کې نویو پایلو ته ورسېږئ، باید هغه تکراري کارونه چې تاسو په خاطر سره کول چې هېڅ پایلې ته یې ونه رسوئ، هغه تاسو پرېږدئ. د نوي کال لپاره تاسو په یوه نوې نسخه بدل شئ، نوي عادتونه پیدا کړئ، نوي فکرونه پیدا کړئ او همدارنګه یو نوی کس شئ. په یاد ولرئ هغه فکرونه، هغه عادتونه او هغه کارونه چې تاسو نن تر یوه ځایه پورې رسولي یئ، راتلونکي کې تاسو هغه څه چې غواړئ هغې ته مو نه رسوي.